ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني بخښنه غوښتې ده. ډاکټر صاحب غني خپل ځان سلامته او افغان ولس یې ملامته کړو. ډاکټر صاحب غني وایي زما لپاره سخته پرېکړه وه چې هېواد پرېږدم، خو کومه تمه مې چې د افغان ولس نه وه هغه یې ترسره نه کړل. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې خپلې پخوانۍ څرګندونې تکرار کړي دي چې د ارګ د امنیتي پرسونل په ټینګار کې هېواد پرېښود، څو کوڅه په کوڅه د خونړۍ جنګونو مخه یې نیولې وي. په خواشیني ولسمشر محمد اشرف غني د خواشینۍ په څرګندولو سره لیکلي دي چې دوره یې د پخواني اسلافو د تراژیدي سره په مشابه ډول د ثبات او آبادۍ د ټینګښت پرته ختمه شوه. زه د افغانستان له خلکو بخښنه غواړم چې ومې نشو کړی دا په بل ډول پای ته ورسوم. د افغانستان د خلکو پر وړاندې زما تهدید هیڅکله شوی نه دی او باقي پاتې ټول عمر کې به راته لارښود وي. غني له افغانستان نه د خپل وتلو په هکله ویلي د کابل ترک کول زما لپاره سخته پرېکړه وه، خو باور مې درلود چې دا د ټوپکونو د خاموش ساتلو او د کابل او د هغې د 6 میلیونونو د وګړو د ژغورنې یوازینۍ لاره ده. له کابل څخه د غني وتل په پلازمینه کې د حرج او مرګ سبب شور او په زرګونه افغان ولس له خپل هیواد څخه د وتلو لپاره څو ورځې د کابل ډګر هوایي ته د ننوتلو په هڅه کې وه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا ښې چارې.